السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د توی توري کې د طبیب موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. توی، طبیب. طبیب، طبیب ته په انګلیسي کې ډاکټر وایي. طبیب ته په انګلیسي کې ډاکټر وایي. طیبه او مطیع الله ښه طبیبان دي. طیبه او مطیع الله ښه طبیبان دي. طاهر د طبابت ترڅنګ خطاطي هم کوي. طاهر د طبابت ترڅنګ خطاطي هم کوي. نورالله د خپلو وطنوالو سره مینه لري. نورالله د خپلو وطنوالو سره مینه لري. طبیبان له مریضانو سره ډیر احتیاط کوي. طبیبان له مریضانو سره ډیر احتیاط کوي. طاقتور هغه څوک دی چې غوسه کنټرول کړي. طاقتور هغه څوک دی چې غوسه کنټرول کړي. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات: معنا: خطاطي، خوشنویسي، ښه خط لیکنه. خطاطي، خوشنویسي، ښه خط لیکنه. مریضان، ناروغان، رنځوران. مریضان، ناروغان، رنځوران. کنټرولول، کابو کول، په واک کې ساتل. کنټرولول، کابو کول، په واک کې ساتل. کورنۍ دنده. د توی توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د توی توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د توی توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړې دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په بڼه ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. طاووس. طاووس چې کله د تورو په بڼه لیکو: توی، الف، واو، سین. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو طاووس کلمه ترې جوړیږي. توی، الف، واو، سین. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو طاووس کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: مطلب، طیب، خطاط. دا 3 کلمې به تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د توی توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د توی توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د توی توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې دي. لومړی کلمه به زه درته ترې جوړه کړم، نورې 3 به بیا تاسو جوړې کړئ. میم، توی، لام، ب. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو مطلب کلمه ترې جوړیږي. میم، توی، لام، ب. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو مطلب کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: سلطان، طارق، ضابط. دا 3 کلمې د تورو په بڼه لیکل سوي دي. تاسو به یې د کلمې یا لغات په بڼه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د توی توري کې د طبیب موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته د توی توري کې 4 کلمې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په بڼه ولیکله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه ما درته ترې جوړه کړله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د طبیب موضوع ځان سره 10 ځله تکرار کړئ ترڅو په اسانۍ سره وکولی شئ لیک او لوست زده کړئ.